په ایران کې له اسماعیل خان او احمد مسعود سره د طالبانو د پلاوي لیدنه له اندېښنې پرته د بیرته ستنېدو ډاډ ورکړ. د طالبانو یو ویان په ټویټر کې ویلي چې په تهران کې د طالبانو یو پلاوی د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او د هرات له پخواني والي اسماعیل خان سره وکتل. د اسنا د راپور له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تهران ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. اسماعیل خان او احمد مسعود په تهران کې د اسلامي اماراتو له یو پلاوي سره وکتل. په دې ناسته کې اسلامي اماراتو دوی ته ډاډ ورکړ چې له کومې اندېښنې پرته هیواد ته راستنېدای شي. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د یو اقتصادي او سیاسي پلاوي په مشرۍ د شنبې په شپه تهران ته ورسېد. زموږ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په یو خبري غونډه کې د دوی پوښتنې په ځواب کې چې ځینې خبرونه خپاره شوي دي چې ایران د طالبانو د پلاوي د سفر په لړ کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ خبرو اترو وشوې. هرات د پخواني والي احمد مسعود او اسماعیل خان په ګډون یو شمېر افغان ډلې د پنجشیر د سیمې وضعیت په اړه تهران ته د طالبانو د پلاوي د خبرو اترو په طرز کې د دې مسلې د اهمیت په پام کې نیولو سره د خلکو لپاره د پام وړ بللی. هغه ویل د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا تهران لخوا له هغوی سره خبرې اترې وشوې. د افغانستان د وضعیت په اړه د ایران اسلامي جمهوریت نظر د سیمې او قوم له نظره د افغانانو ټول شموله نظر لري. زموږ نظر دا دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د ټولو توکمونو غږ باید واورېدل شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.